څومره چې خانقاه په ذکر آبادیږي، خانقاه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت آبادیږي، موږ په دې هم خوشحاله یو. بس دا زموږ دپاره لو خوشحالي ده. د دنیا د تاوان پروا نه لرو، د نوم د نشان د تاوان پروا نه لرو. نوم دیم نه لرم، نشان دیم نه لرم، دنیا دیم نه لرم، قرضدار دیم یم، خو خانقاه دې د رب په ذکر آباد دی، خانقاه دې د رب د کلام په تلاوت آباد وي، خانقاه دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت باندې آباد وي. دا زموږ لوی ارمان دی. خلک چې خوارۍ کاږي وایي ښه نوم و نشان به پیدا کړم، خلک چې زحمت کاږي وایي زه به دلته ښه جایداد پیدا کړم. زموږ ټول خواري، زموږ ټول نیت دا دی چې څنګه به یو انسان د رب العالمین محبت ته راکش کړو. که تاسې اولیا خوشحاله کوئ، تاسې د رب محبت ته خلک راکش کړي. که ته غواړې خپل پیر ستاسو په خانقاه کې خوشحاله واوسېږي، د رب په مینه باندې خلک سینګار کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو طریقو باندې خلک سینګار کړه. دې ته توجه مه کوه چې د چا مورد دی، دې ته توجه مه کوه چې د چا سره یې تعلق دی. نه، دا خپل ټول منهج د رب العالمین خواته وصل کړه. نو د طریقې عالیه نقشبندي شریف ذکر شروع کړو، د شکریې په بنیاد باندې مې دا څه خبرې وکړلې. بیا خو لله الحمد دلته خلفا ناست دي، علما ناست دي، مشایخ ناست دي. د هغو څخه مې یوازینۍ هیله دا ده چې یو عیب چې تقریبا په تصوفو کې اوس اوج ته رسېدلی دی، هغه دا زه په پلانکي طریقه کې هم ستا طریقه کمزورې ده، زه په پلانکي طریقه کې هم دا بل طریقه کمزورې ده. دا ډېره کمزورې خبرې دي. دا هغه خبرې دي چې خپله دې د بې اتفاقۍ یو لو دروازه را خلاصه کړه. تصوف اولیا دا هغه کسانان دي چې تا رب العالمین ته وصل کوي، چې په څلورو طریقو کې په هره طریقه کې. که یو سړی وایي فرق یې ولې ستا، دا ولې قادریه ده او دا ولې چشتیه ده او دا ولې نقشبندیه ده او دا ولې سهروردیه ده، فرق خالص په معالجاتو کې دی. د بیلګې په ډول باندې نقشبندیه شریفه وایي خالص خپل د پیر ملاقات کوه، که بیا ذکر ډېر ونه کړي هم پروا نه کړي، خپل د پیر ملاقات کوه، په دې باندې ته کمال ته رسېږي. د نقشبندي شریف یو نوم دی، د نقشبندیه اندراج النهایه فی البدایه، دا د نقشبندي شریف یو نوم دی. معنا یې دا ده چې کله چې اوله په د پیر څه سبق واخلئ چې په اول قدم کې هغه ځای ته رسئ چې نور خلک په آخر قدم کې ورسي، هغه خلک په آخر قدم کې ورسي، نقشبندیان دې په اول قدم کې ورسي. دا د دې طریقې یو نوم دی. یو سړی ذکر نشي کولی، هغه زه خپل د پیر ملاقات کوم، نو د ده دپاره نقشبندیه شریفه صحیح ده د خپل پیر ملاقات کې. یو سړی وایي زه خپل د پیر ملاقات نسم کولی، د هغه دپاره قادریه شریفه صحیح ده. ذکر او اذکار ډېر کوه، تهجد لمونځونه ډېر کوه، نفلیات ډېر کوه، خیراتونه ډېر کوه. بل سړی بیا وایي زه دا هم نسم کولی، عالم یم درس کوم، نو هغه دپاره سرهوردیه شریفه صحیح ده. بس امر بالمعروف نهي د منکر کوه، دغه سرهوردیه شریفه ده. داسې دې ته ورته ډېر دا د سهولت په خاطر چار چا تاره طریقه وسایي په هغه کې د بیعت وکړي، افضلیت یو پر بل باندې نه لري. امام یعقوبی رحمت الله تعالی علیه لوی عالم دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیدی، بیا مې ورته وویل چې یا رسول الله کومه طریقه افضله ده؟ وایي ده راته ویله چې هغه طریقه افضله د طریقو په مابین کې د افضلیت خبره دا بعد عن الحکمه، دا د حکمت خبرې نه دي، دا د هوښیارۍ خبرې نه دي. څلور سره طریقې رب ته د وصول لارې دي. تاسې هم فرق مه کوئ، په محبت کې هم فرق مه کوئ. موږ په طریقه کې نه یو، خو دومره اخلاص لري، موږ غبطه د دې وکړو چې یا ربه کاش کې دې موږ ته داسې اخلاص را کړی وای. زموږ په طریقه کې نه دومره محبت ورسره وي، دومره اخلاص لري، سړی په تفکر کې ورته ولاړ شي. خو زموږ سره چې په طریقه کې چې پر منهج نه روان، پر سلوک نه روان، او پر طریقه خالص طریقې دخول خو ګټه نه کوي، هغه منهج ګټه کوي. الله رب ذوالجلال دې وکړي دا زما څو خبرې ستاسې د خفګان او د ملال سبب نه وي ګرځېدلي. په آخر کې بیا خصوصا د حاجي اغا څخه بخښه غواړو. اللهم هل بلغت وما علی الا البلاغ المبین.